پوښتنه: انټرنیټ چیرې دی؟ دا ویډیو زما له کمپیوټره تر تا څنګه در ورسېدله؟ ډېر کسان فکر کوي چې انټرنیټ په اسمان کې دی. زما له موبایل نه دا انځور یا ویډیو د سټلایټ له لارې تر تا او نورو نه رسېږي، خو داسې نه ده. ښه چې داسې نه ده نو څنګه ده؟ انټرنیټ په هوا کې دی، انټرنیټ د ځمکې لاندې دی، او که د سمندر په تل کې دی؟ که درته ووایم چې هو د سمندر په تل کې دی او د غټو غټو تارونو په واسطه وصل شوی دی، خو زړه ته به دې ونه لوېږي. خو حقیقت همدا دی. انټرنیټ د سمندر په تل کې د نوري فایبر په تارونو کې غځول شوی دی. نوري فایبر تار څه شی دی؟ نوري فایبر تارونه چې د ویښتانو په اندازه ډېر نري دي او په دغه کې مجسم انټرنیټ دی. دا ویډیو زما له کمپیوټره تر تا څنګه در ورسېده؟ دا ویډیو زما له کمپیوټره د ګوګل یو ډاټا سنټر ته تللی او هلته په هارډ ډیسک کې پرته ده. د ډاټا سنټر له دې هارډ ډیسک څخه بیا تر تا او تر نورو رسیږي. د ګوګل دا ډاټا سنټرونه تر ډیره په امریکا او اروپا کې پراته دي. دا د لسګونو ډاټا سنټرونو څخه یو سنټر دی. دلته په زرګونو سرورونه پراته دي. سرور څه شی دی؟ که په ساده ټکو درته ووایم چې دا یو زورور کمپیوټر دی چې د لوی لوی هارډ ډیسکونو او ډیرو موادو ظرفیت لري. دا ویډیو چې ته اوس ګورې دا له دې ځای څخه د نوري فایبر په تارونو کې ستا د ټلیفوني شبکې ټاور له لارې تر تا او نورو درسیږي. د نړۍ 99% انټرنیټي اړیکې د سمو فزیکي تارونو یا کیبلانو تر لارې رامنځته کیږي. خو دا تارونه نه، صبر چې درته وښایم. دا ډبل تارونه. دا تارونه د نړۍ له یو سره تر بل سره غځېدلي او ورځ تر بلې د نوو تارونو د غځولو چارې روانې دي. دا وګورئ، دا د نوري فایبر تارونو نقشه ده چې فایبر اپټیک شبکه هم ورته وایي. دا تارونه چې زرګونه کیلومتره واټن لري د سمندر په تل کې غځول شوي دي. همدا مجسم انټرنیټ دی. د دې کیبل د غځولو لپاره ځانګړې بیړۍ جوړې شوي چې د نړۍ له یو سر نه تر بل سره پورې دا تارونه غځوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان غوندې په وچه کې ایسار هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري څنګه له دغه سمندري انټرنیټي اړیکو سره وصل کیږي؟ بدبختانه د ګاونډیو هیوادونو له لارې. له همدې وجې نه په افغانستان کې د اینترنت بیه خورا زیاده او سپیډ کمزوری دی. شرکت افغان تلکام خدمات فایبر نوری را به گونه مستقیم رهبری می‌کند. این شرکت افغانستان را از طریق کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان به فایبر نوری وصل نموده است. د نړیوال بانک په یو تحقیق په هغو هیوادونو کې د اینټرنیټ بیه ډیره ګرانه وي کوم هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري، او په وچه کې د نوري فایبر تارونه د سمندر پر تله څو کرته ګران تمامیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د انټرنیټ لپاره له سپوږمکیو څخه کار نه اخیستل کیږي؟ خو بیا هماغه لومړۍ خبره شوه چې دا ویډیو زما له کمپیوټر یا لږ تر لږه د ګوګل ډاټا سنټر څخه سپوږمکۍ ته تللی وای او له هغه ځایه بې د کوم تاره ستا تر ټلیفون د رسېدلی وای. خو خبره دا ده چې له ځمکې څخه تر ځینو سپوږمکیو 20,000 کیلومتره واټن فاصله ده. چې دا ویډیو لومړی تر سپوږمکۍ او بیا ستا تر کمپیوټر راځي نو لږ تر لږه باید 40,000 کیلومتره واټن فاصله ووهي. خو خبره په واټن کې هم نه ده. د سټلایټ انټرنیټ د هوا په څپو کې لیږدول کیږي چې د لنډو او اوږدو څپو په بڼه د 1 او 0 کوډونه لیږدوي. دا چې د 1 او 0 کوډ څنګه ویډیو جوړوي او بیا په څپو بدلیږي، زمونږ عقل ورته کار پرېږدي. خو دا د انسان د عقل یو معجزه ده. خو دومره پوهېدل مهم دي چې سټلایټ دا کوډونه د هوا په څپو کې لیږدوي، خو د نوري فایبر کیبلونه دا کوډونه د نور په بڼه او سرعت لیږدوي. له همدې امله د نوري فایبر انټرنیټ تر سټلایټ چټک دی. د نوري فایبر د کیبلانو له لارې د ډیټا لیږدونه په اوسط ډول په 1 ثانیه کې 32 TB دی.
یو ټي بي 1000 جی بي کېږي. که په ساده ټکو درته ووایم چې په یوه ثانیه کې په دغه تار کې 22,000 جی بي ډیټا لیږدول کېږي، ستاسو ذهن به یې ونه مني. هو حقیقت همدا دی. خو لنډه دا چې د انټرنیټ تر ټولو اغېزناکه لاره د اوس لپاره همدا کیبلونه دي، خو فقط د اوس لپاره. شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې دا لاره هم بدله شي. سلګونه میلیونران او شرکتونه کوشش کوي چې د سټلایټ ټکنالوژي عامه او ارزانه کړي. The rivalry between Jeff Bezos and Elon Musk is heating up again, this time over satellite internet. SpaceX's Starlink already has about 2,000 satellites in orbit, serving about 250,000 total subscribers. د سټلایټ انټرنیټ د چټک کولو لپاره باید سپوږمکیانې ځمکې ته راټیټې او نږدې کړل شي. خو د حل لاره یې بیا دا ده چې باید ډېرې سپوږمکیانې نصب شي. خدای د کوشش ساحه ورکموي، خو دا لاره هم اغېزناکه نه ده، ځکه ډېرې سپوږمکیانې معنا ډېر لګښت او ډېر لګښت معنا ګران بیه انټرنیټ. مننه.